اسې په یو مسلمان پسې سپکاوی چې هغه ته په یو ځای کې سپک یادې دي لپاره چې خلکو په نظر کې سپک شي، بېعزتي وشي، د هغه عرض د هغه په عزت حملې کې لګیا وي. نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلې ده. د الله نبي فرمایي ما ته الله رب العالمین مختلف خلق راښودل کوم چې ګناهګاران وو، په عذابونو کې مبتلا وو. نو دې کې ما یو منظر ولیده چې څه کسان دي او د تانبې نوکانې دي، تیره تیره تانبې نه جوړ نوکان، او دا خپل مخونه راشلوي د ځان نه او دا سینې او وینې ترې روانې. دا ډېر سخت حالت دی چې دا خبره کې لږ ځان له کښېنه بیا سوچ وکړه. دا داسې لکه چړې چې د ورته نیولي او تیرې تیرې چړې د ورته نیولي او دا انسان دا مخ داسې پرې وهې او دا سینې شلوي د ځان نه او وینې ترې روانې. سخت حالت او سخت عذاب کې مبتلا و. هسې چې انسان باندې معمولي غوندې لږ خارښ ولګي او ځان ګري دا بدن خراب کړي، څومره تکلیف کړي او زر زر علاجونه کوي د ځان دپاره. بیا چې لا انسان نعوذ بالله د ځان نه غوښې راشلوي او دا وینې را روانې، دا مخې څښایي د وینو نه ډک او د سینې نه وینې روانې، دا به څومره بد حال وي. الله دې ته موږ وساتي، الله دې موږ اصلاح وکړي. د الله نبي تپوس وکړو من هؤلاء، دا څوک دي خلک دومره په سخت تکلیف کې او په عذاب کې مبتلا دي، داسې لګیا دي او لګیا دي په ډېر سخت عذاب کې مبتلا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته ویلی شو دا هغه خلک دی چې د نورو خلکو په عزتونو کې به وردانګل به مبتلا کېده، به د خلکو په عزتونو به حملې کولې. مجلس کې به ناستو پردۍ خبرې به شروع کړه، پلانې خو داسې بې عزته سړی دی او داسې دی او داسې، خلکو بې عزتۍ او سپکاوی به یې کوو د خلکو، د هغه د عرض او د هغه په عزتونو به حملې کولې. اوس الله په ځان باندې اخته کړلو، په عذاب د جهنم کې پروت دی او د جهنم د پاسه دا عذاب چې خپل ځان راشکوي لګیا دی، سخت عذاب روان دی.